خان بابا په پښتنو کې د سیدانو په حق لا تاسو څه وایي؟ په پښتنو کې د سیدانو په حق لا که پښتنو سیدانو په حق لا دا دوی د خبرې دي کنه. زما په خیال خو په دې فرق ځان په هول پکار دي چې پښتانه سیدان او پښتنو کې سیدان دي کې ګور ډېر فرق دی. اول خدا قتل دي چې دا کس کچرته تاسو وایي چې عربو نه راغلی دی کنه، نو آیا د عربو سید دی دغه دی، نو آیا دا عربو ته تللی راغلی دی که نه د عربو نه راغلی دی؟ داسې نه وي چې پخپله تللی وي واپس راغلی وي، یا پلار تللی وي هغه بچی واپس راغلی وي، یا چې دی نو نیکۍ تللی وي دغه نوسۍ واپس راغلی وي که نه، نو دا هر څه قتل غواړي. یو خو دا ضروري دی چې دا موږ وګورو چې هغه تللی واپس راغلی دی که نه د هغه ځای نه راغلی. بیا دا قتل دی چې هغه یوازې راغلی دی که نه د هغه د دوه درې وروڼو خاندان راغلی دی. دا هر څه قتل غواړي. د دې نه بعد به چې دی نو د دې زیات دغه کېږي. بیا اوس چې کوم موجود خلک دي، کوم تاسو چې تاسو ورته سیدان وایي که نه، نو آیا د هغوی کړوړه لا تر نن هم د عربیانو دي، د هغوی ژبه لا تر نن هم د عربیانو ده، د هغوی دغه چې دی نو هغه معلوم دي که نه؟ داسې وي چې یاره یو خو یو کس راغلی دی، د فرض کا یو عربي راغلی دی، هغه سید دی، دا څنګه چې موږ ګڼو، حالانکې هغه هم بله خبره ده. هغه یوازې راغلی دی، که یوازې راغلی دی نو هغه دلته کې واده کړی دی، د پښتني سره یې کړی دی، نو لازم ده چې څو صدیانې پس خامخا هغه پښتون سید شو. اب پښتنو کې سید نه دی، اوس اب پښتون سید دی. نو ځکه چې دغه کړوړو د هغه هر څه چې دی دا بس اوس د پښتنو دي، د هغه رګم چې دی نو هغه څو سوه کاله پس په خپل هم چې دی نو یو دغه ته رسي که نه، د پښتنو کې ور شامل شوی دی. ځکه چې یو کس راغلی و، که چېرته وایي چې یاره نه دا پوره د کورنۍ راغلی وه او دغه راغلي وو، دلته بل چا سره ودونه نه دي کړي، دغه یې نه دي کړي که نه، نو هغه چې دی نو بیا تاسو که وګورئ چې یاره د هغې کړوړه څه دي دغه دي. ګوره دلته کې زه د هندیانو ته چې دی نن هم هندیان وایم، دا هندیان چې کوم دي دغه دي، که تاسو وګورئ نو دی د پښتنو کړوړه د دوی ژبه نه ده خپله کړې. دی ته زه ځکه چې دی هندیان وایم، دی چې دی نو ننه پورې او خپلو کې ناست وي، خپلو کې کیني، خپلو کې دغه کوي، خپله ژبه وایي، خپل دود دستور کوي، تر دې چې یقین وکړئ تاسو ته پته وي په دې پېښور کې تاسو اوسېږئ، دا خلک نن هم د پښتنو سره روژه قدرې نه کوي، روژه اختر نه کوي. دی د دوی وادونه بیل دي، د دوی دغه بیل دي، هر څه بیل دي. نو دوی ته زه ځکه هندیان وایم او په خپل هم دوی ځان ته نن پورې هندیان وایي. خو دا قتل بکار دي لکه اوس په دې ما پښتانه سیدان ما لیدلي دي چې هغه پښتانه دي. اوس مسله دغه ده چې موږ د دې څیزونو غور نه کوو، دې څیزونو هغه دغه ته نه ځو. نو دا هر څه که زما په خیال چې موږ وګورو، دا دویمه خبره دا ده چې یاره سید نسل نه دی، دا لقب دی. زه د مکې مدینې په دې کوڅو کې لږ ګرځېدلی یم، کله کله به ماته یو عربي یا دغه څه خبره کوله، څه دغه وکړه، یا سید خبره به وکړه، داسې دغه به وکړه، نو زه سید شوم. هغوی مشر ته هم سید وایي. لقب داسې شی دی که نه چې دا ته دا بل خلک خپلولی شي، خپل کړی هم دی، هغه به لږ اوږده شي. خو زه به تاسو ته د چنګیز خان مثال درکړم. چنګیز خان چې دی نو پښتون خو نه و که نه، منګول و، خپل نوم یې چې دی نو تمیوجین و. خو او بیل خبره ده ولی او چا او څنګه او لقب خان ورته ملو شو، داغه بچو می استعمال کو، نو سه استعمال کو، بیا رستو ختم شو.
خو لقب چې دی نو دا استعمالیدی شي دغه شانتي دلته کې د سید دا لقب چې دی نو دا استعمالیږي دا باقاعده پښتانه دي دا د پښتنو کې ورې یو خبره دا یاد ساتي ورې چې پښتو چې دی کنه نو دا د یو دستور نوم دی سوکم چې پښتو د پښتو دستور چې دی دا منی کنه هغه پښتون دی که چېرته موږ دا وایو چې یاره دا پلانې سړی چې دی نو دا خو تاسو به اورېدلي دي یو بل سره په دې خبرو کې دغه کې چې یو پښتون ته یو بل پښتون وایي چې یاره تا کې خو پښتو نشته دی نو هغه د دې ژبې خبره کوي دغه د دې دستور خبره کوي نو ښه به دا وي چې موږ چې دی نو اوس په خپل ځان کې د بیلتون هغه دغه نه را پیدا کوو او په داسې طریقې سره چې دی دا قوم راټول کړو چې هغه حقیقت کې موږ ته چې دی نو هغه راښکاره کېږي که داسې نه وي نو دا به موږ ته به ډېره ګرانه شي دا حقیقت خو دا دی چې هغه ته لاړ شه کښېنه دغه نه تپوس وکړه چې یاره ته سید یې خو د کم قبیلې نه پلانې دیګړې اخوا استاد دغه هر څه دود دستور هر څه چې دي هغه د پښتنو دي ژبه یې د پښتنو ده سید لقب دی او د لقب په دغه سره چې دی نو قومونه ماتول نه دي پکار په دغه کې په لقب خو پرېږده لګیا یو مونږ چې دی نو په دې کار کسب باندې چې دی نو خپل قوم مات کړی دی دغه کړی دی که نه نو د هرې قبیلې خپل کسبګر دي هر قبیله کې خپل کسب خلکو چې دی نو کسب اختیار کړی دی دغه کړی دی نو ولې څه کې هغه څه بیله قبیله شوه څه بیل دغه شو لږ پښتنو ته پکار دي خاص کر پښتنو مبارزینو ته چې په دې هر څه باندې غور وکړي په دې هر څه دغه وکړي او د دې قوم د راټولولو کوشش وکړي په دې خاوره که موږ د خپل اولني حق ثابتولو دپاره ګام پورته کوو که نه نو دا قوم به راتړل غواړي که دا خاوره موږ راتړل غواړو که نه نو دا قوم به راتړل غواړي که چېرته موږ دا قوم نه راتړو نو دا خو بیا هغه شی ته نه جوړېږي چې کوم موږ غواړو دغه ستاسو زما په خیال چې په دې خبرو کې چې کله ملګری وایي چې یاره دا پلانې څوک دی دومره څوک دی لږ غور پکار دی پرون عابد صاحب ته یعنې زموږ چیرمین صاحب ته چا خبره کړې وه چې موږ په نوخار کې اوسو مندوري وي او په مردان کې مندوري شته دي او په کرک کې ورته ښودلي دي که دې خټکو سیټ ته یو علاقه د هغې کې وایي مندوري شته دي وایي مونږ مطلب خلک پښتانه نه ګڼي مونږ بل هغه پسې تړي دا خلک د دې په هکله تاسو څه وایي ګورئ مثلا دلته کې ما څنګه چې ذکر وکړو که نه چې یاره مونږ د قوم د ماتولو څه بانې ګورو حالانکې د قوم د جوړولو بانې پکار دي مندوزي مندوزۍ مندوري دا یو خلک دي یو پښتانه دي ښایسته پښتانه دي خو د بده مرغه چې دی نو مونږ چې دی هغه دغه کړي دي دا ګوره دا بټاني چې کوم دي تاسو دا بټي دا خلک کتلی دي دا ټول هم د دغې قبیلې خلک دي خورک دي څوک په انډیا کې ناست دي څوک په دغه کې پنجاب کې ناست دي څوک په دغه کې ناست دي دا تنولي وګوره دغه وګوره مسله دا ده چې دا ټول مونږه لږ غور پکار دی چېرې دا په کومه طریقه چې دی دا مات شوی دی د علاقو سره دا نومونه دا بدلیږي دا غږ شوي دي لکه اوس ارشد دی چېرته ارشد خان دی چېرته ارشدو وایي چېرته چې دی نو ارشدي دی چېرته ارشدزی وایي چېرته به ارشدزی وي نو د دې هر څه د دې قوم د دې خاورې د راټولولو دپاره دا دغه یو فارموله بیا دوباره به درته ووایم چې یاد ساتئ بیا درته یم چې څوک هم د پښتو دستور مني یا د پښتو دستور منونکی وي هغه پښتون دی خو
په جار تاسو به بار بار ویدلی وي چې یاره پتا کې خوړو پښتون نشته او پښتون تلګي چې پتا کې خوړو پښتون نشته دا پاسل کې د پښتو دا دستور خبره کیږي نو کوشش وکړئ او نور مبارزینو ته هم زدا خواست کوم چې یاره د دې قوم د دې خاورې در تړلو لپاره د قوم راو تړئ د تړون لپاره باندې را پیدا کړئ الله مخال لرم